مونږ د ځانونو نه د وچې زبرګان جوړ کړي. دلته فرض مونځ نه کوو، دلته 5 وخته جمع له څوک نه راځي، او هلته به ځان به وجني ځان او حجر اسود ته به ځان رسوي. یا دا فرض مونځ فرض دی که حجر اسود ښکلول فرض دی. او دقه مسلمانان چې هلته بیا وګوري چې حجر اسود ښکل کړي، بیا په هوټلو کمرو کې پراته وي ټیویانو سکرینونو ته، جمع له بیا حرم ته نه ځي، هملته په هوټل کې مونځ کوي. او تکړه پکې هغه دي تکړه چې د هوټل نه راوځي بار سړک ته، دا نږدې چې کوم سړکونه دي د عزیزیه طرف نه یا د شهر ابراهیم راواله دا بل بس په دې باندې جا نماز واچي. دته هم بیا ایرپورټ کې خلک غاړه کې ګلونه ورچي. د معلوماتو که د په 40 ورځو کې 15 ورځې منځونه هلته په حرم کې دننه نه دي کړي، ټولې په سړکونو کې کړي. خو چلیږي دلته، خو چلیږي، خو د الله دربار بیا بل دربار دی چې هلته به وچلیږي که به نه چلیږي. لکاو روپۍ ولګوه او مسلمان راوځو په سړک باندې نیت تړ. یو خو رشي چې مخکې تللی نشه خو مجبوري شي، او چې دا اودی او پروتي او په نیټونو او په موبایل او په ټیویانو اختی، او زنانو ته څه وایي ځئ تاسو لاړ شئ. زنانه غریبانانې ځان له روان. نو حجر اسود ښکل که خو چاله ضرر مه ورکړه. واوره نبی علیہ السلام عمر ته یا عمر انک رجل قوی، ته ګوره ډېر مضبوط سړی، بدن مضبوط و قوي و، الله تعالی قوت درکړی دی. لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. حجر اسود کې ټیلې او دکې مه وهه چې ضعیف سړي له تکلیف ورنه کړي. عمر ته وایي داسې ونه کړي. ان وجدت حلوة که خالي ځای و موقع وه ښکلې که، او که نه و همداسې دې زه اشاره ورته وکړه. زمونږ د میندو د خویندو خطایانې وګوره. دې حجر اسود ته به ځان له روانه ځکه خاوند ماما خو هلته په هوټل کې پروت دی، هغه سګرټ یې څکي هلته، نسوارو ته یې پرېږده، لیونو په شانتې ګرځي، هلته پیدا کېږي نه نسوار، او چې پیدا یې کړي بیا همدقې ته ناست دي، د نسوارو د لاسه حرم ته نه ځي. ولې وایي نسوار دي راسه. او چا قصه کوله وایي د پښتون عقل راته دې ځای کې معلوم شي، وایي ما ورته وویلې بادام وخوره، هغه راته ویل خوله کې مې نسوار دي نه خورم. نو زمونږ مسلماني هلته معلومه شي. حرم ته ولې نظم؟ نسوار را سره دي. حرم ته ولې نظم؟ سګرټ را سره دي.